الله رسول فرمایي کچا وچا د کفن ورکي په جنت کې اعلی سے اعلی د ورېښمو جوړه الله پاک تاته د کفن په بدل کې درکوي. ډېر خلک ستا په بازار کې الله دا کفنونه ایښي دی پروا نه لري، نمبر یې هم لیکلی، دکان باندې دا لیکلي چې کفن زموږ سره شته که چاته ضرورت، بیا په نیمه شپه بیا کفن خلک ورسي دی یا کفن ورکوي. صحیح سو ډېر خلک ستا په مسجدانو کې ایښي، مسجدانو کې څونه غټه خیر خبره نه ده، غټه خبره ده والله. باید چې په هره محله کې دغه شی وي. ما هم ډېر کوشش وکړ چې دا مقتدیانو سره ډېره لاره ویسم. ما هغه د سعودي څخه دغه راوړي و، دی چې سعودي والا یې لګوي، موږ هم د دې چې منع کول، هغه بخور مخور واچې شو، هغه عود مدهمات دول. ما به د ورځې 3-4 سوه روپۍ دې ته خرڅولې لمانځه پر ټیم 2-3 سپین ږیري په کونج کې ولاړ، مال خیر پخوا دلته ولا والله اشیانو زکام یې کول، دا نزله مزله ښه مال عود زکام کې ای مردار کاسي روډ باندې چې را روان نه زکامېدلې، نزله دې نه ازما بیا هم پرېښول، ما دې ته خرچه کول، ما و دې ته خرچه کول. نو سړی ډېره خرچه نه کوي وچاته. نو ښه خبره ده چې په مسجد کې پروت دی، ډېره ښه. د الله رسول فرمایي الله وعده ده د ورېښمو جوړه در کوم، ورېښم په جنت کې. او د الله رسول فرمایي که چا دا زموږ تېرې شوي خبرې دي، دا په دې درته کوم ما ته هره ورځ سره مخامخ یو، هره ورځ. د الله رسول فرمایي که چا و چا ته قبر ورکوي، د قبر مځکه یې ورکړه، یا څوک راولاړ سو د بل مځکه د خالي قبر وکیندئ. د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه تر قیامت پورې چې چا ته کور ورکړي، تر قیامت خپل کور و چا ته ورکړي څو اجرونه دي. د الله رسول فرمایي که چا ته قبر ور وکیندې یا د قبر مځکه چې د هغه ورکړي. زموږ خلک څه مالداره خلک، څه رپتیان که رپتیان خلک، څه شانداره بویټکانو مېهمانخانې لري، پلار هلته یو ځای ویسي په یوه ادره کې وغورځوي. ولې ظالمه دا شیرین بابا دا ادره وه وقف سوی ادره یي، بس هلته د 2 قبرو په مابینځ کې یو ځای، بس څه ظالمان. دا دې د مرګ اوله د بابا، نو پر 10مه به دې څه حالي. صحیح سو راولاړ سئ، که ښه کوئ مځکې واخلئ د خپل خاندان دپاره، مځکې بیا وقف کوئ، یو مرده پکې پټ کړئ. دا ورسې زموږ ته ډېر قبرستانونه داسې سته چې خلکو وقف کړي دي، لږ اجرونه دي، لږ ثوابونه دي، بیخي ډېر ثوابونه دي. الله دې موږ ته رانصیب کړي، الله دې رانصیب کړي. موږ د بل په خبرو ډېر غښتلي یو، پلانې داسې وکړو، پلانې داسې وکړو. خپل غسلونه و خپلو قریبانو ته په خپله ورکوئ. ملا راوله، طالب راوله، کنې د ملا و طالب ضرورت هم نشته، په ماله کې تبلیغیان یې ښه خلک یې هغه توامات یې راښایه، ښه پیغام غسل به ښه خوند. د مولوي صاحب احسان هم نه در باندې، د مولوي صاحب احسان هم نه در باندې. نو د الله رسول فرمایي چې ته کفن ورکې، د الله وعده ده په جنت کې د ورېښمو جامه درکوي. او که ته راولاړ سې څه ورکې، قبر، دا داسې دی لکه تر قیامته چې و چا ته کور ورکې، لویه خبره ده. او بیا بله خبره دا ده چې دا قبر ته د چا دپاره ورکې، نو موږ ته کله کله چا ته په کرایه کور ورکړی، په کرایه کښې ورسره وکړو، څونه لوی اجر یې بولو، لوی اجر یې بولو. د دې اجر به څه حال دی. الله دې و هر مسلمان ته پر ایمان مرګ، پر اسلام مرګ او ښه خوندور قبر را نصیب کړي، چې بیا ګوډیانو خلک نور باندې الځي، سپیانو زرکانو نه پکې جنګوي. الله پاک دې موږ ته یې وساتي، داسې ادرې و داسې قبرو څخه الله وساتي.